د کندوز برېښنا حوزوي ریاست چارواکي د عوایدو راټولولو د بهیر د روڼتیا او بشپړ شفافیت ډاډ ورکوي. د دغه ولایت د برېښنا حوزوي ریاست چارواکو په خبره دوی د 1403 لمریز مالیکال په تیرو 2 روبو کې 600 میلیون افغاني عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته یې استولي دي. سږ کال یعنې 1403 کې چې کوم عواید موږ ټول کړي دي، مجموع عواید موږ 600 میلیونو ته رسیږي. نو چې دغه عواید موږ یعنې د رهایشي، دغه تجارتي، د فابریکاتو شرکتونو څخه موږ راټول کړي دي او موږ دغه 600 میلیون عواید سوي دي چې دغه عواید تیر کال ته په کتو سره الحمدلله بیخي ډیر زیاتوالی پکې راغلی دی. په ورته مهال بیا د کندوز یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا حوزوي شرکت د عوایدو د پام وړ زیاتوالي هرکلی کوي او د دغه ولایت له اوسیدونکو غواړي چې د برېښنا لګښت پر وخت بانک ته تحویل کړي. خواهش ما از شهروندان ما همی است که باید پول خود به وقت معینه خود تحویل کنه. برق یک چیز حیاتی است. باید هر برادر کوشش بکنه که این برق صرفی برق خصوصا در وقت مکلفیتی که دوره که است در اول وقت پردازه که ما دولت خود همکار بوده باشیم در باره برق که ما بتونیم یعنی برق برای همیشگی برای خود داشته باشیم. د کندوز برېښنا حوزوي ریاست چارواکي په داسې حال کې د دې ادارې د عوایدو زیاتوالي خبره کوي چې په دې وروستیو کلونو کې د کندوز په ډیریو امارتي ادارو په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.